السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زلبیه تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن کې تاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل په سکرین باندې د کمپیوټر په څیر په یو وخت باندې دوه یا هم څو اپلیکیشن په یو وخت باندې فعال کړو یا وساتو او څنګه دغه استعمالولی شو. نو لکه څه ډول چې دوستان تاسو ته ښکاري زه اوس دوه درې اپلیکیشن مثال فیسبوک واتساپ همدارنګه ټویټر په یو وخت په خپل سکرین باندې ساتم او په دې کې کار کوم. تاسو هم کولی شئ چې په دغه شیان په خپل موبایل کې په څو اپلیکیشن په یو ور باندې چالان کړئ او فعال کړئ وکاروئ او هغه چې هر د موبایل سکرین هر ځای ته وړئ تاسو یې کارولی شئ په دې شکل سره. ملګرو دغه طریقه تاسو درښایم. لومړی خو دا طریقه بغیر د کوم اپلیکیشن څخه کار کوي ځکه ستاسو په سیستم کې دغه یو اپشن شته چې تاسو کولی شئ چې په یو ور باندې څو اپلیکیشن استعمال کړئ خپل موبایل سکرین باندې وکاروئ. دا چې دغه اپشن چیرته دی موږ څنګه په خپل موبایل کې فعالولی شو مکمله طریقه درښایم او که دغه اپشن ستاسو په موبایل کې نه و تاسو ته طریقه هم درښایم چې څنګه یې فعالولی شو. نو ویډیو تر پایه وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ملګرو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا د هیله کوم چې تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. دوستانو ستاسو د موبایل په سکرین باندې زما خپل موبایل خو 11 ورژن دی سامسونګ 11 ورژن خو که ستاسو په موبایل کې دغه یو اپشن وي ګورئ دوستانو کله چې تاسو یو اپلیکیشن فعاله کړئ خپل موبایل کې ګورئ مثال په ډول ما فیسبوک خلاص کړ کله مو چې موبایل کې اپلیکیشن خلاص کړ د خپل موبایل لاندې درې بټنې راځي منځنی بټن چې کومه ده ستاسو د موبایل په سکرین کې یا هم سکرین نه بهر وي نو په هغه بټن به تاسو کلیک وکړئ دغه به ګورئ په منځنی بټن به دغه اپلیکیشن څخه وځئ بل اپلیکیشن به راخلاص کړئ مثال په ډول زه بل خلاصوم د څخه به هم په منځنی بټن وځئ دریم اپلیکیشن راخلاص کړئ چې هر یو اپلیکیشن وي کله هم چې هغه راخلاص کړئ دغه څخه هم په منځنی بټن باک شئ وځئ. نو کله چې دوستانو تاسو په دې ووتئ نو تاسو د موبایل انډراید موبایل په سکرین کې دی خواته چپ خواته دریم بټن دی نو په دغه بټن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو په دغه بټن کلیک وکړ نو تاسو د کوم اپلیکیشن چې تاسو غواړئ پاپ نو هغه یې کوئ ګورئ یعنی تاسو دغه استعمال کوئ. اوس په دغه باندې یا لانګ پریس وکړئ دغسې که لانګ پریس سره دغسې شو نه دوستانو تاسو بیا داسې کار کولی شئ چې دغه کوم آیکن چې پورته ښکاري دغه آیکن نو په دغه آیکن باندې لانګ پریس وکړئ تاسو ته به اوپن ان پاپ ویو پر دغه اپشن به تاسو بیا کلیک ورته وکړئ. ګورئ دوستانو دې کې د پورته کوچنی شین اپشن ښکاري په دې سره تاسو د اپلیکیشن لاندې پورته هر ځای ته وړلی شئ سکرین کې او د موبایل سکرین په هر ځای چې تاسو لانګ پریس وکړئ دغه تاسو کوچنی کولی شئ که د لاندې خوا نه وي که پورته خوا نه وي تاسو غټولی کوچنی کولی شئ او د بل آیکن چې کوم دی دا هم تاسو په دې شکل سره کولی شئ ګورئ تاسو دغه کوچنی کولی او غټولی شئ. ګورئ دوستانو او په کومې باندې چې کلیک وکړئ هغه د سکرین مخې ته ځي او ګورئ په دې کې دوستانو دغه پورته کوم شین کوچنی اپشن چې ښکاري پر دغه چې کله دوستانو تاسو کلیک وکړئ نو ګورئ دوستانو په دې کې تاسو یو څو اپشن راځي په دغه اپشن سره دغه ګورئ لومړی اپشن کې دغه کې دغه صرف آیکن یې پاتې کېږي نور اپلیکیشن ورکې کېږي په دې سره پول سکرین ته ځي او په دې بل اپشن سره دوستانو دغه پول سکرین ته ځي په دې سره بیرته کوچنی کېږي ګورئ داسې کېږي نو په دې وروسته ایکس اپشن چې کوي په دې سره د اپلیکیشن بیخي هایټ کېږي ورکېږي نو په دې سره تاسو کولی شئ کوم چاته تاسو مثال کوم ګروپ چې باندې کلیک وکړل د بیک بټن هم درکوي په هغې سره تاسو ترې وتلی باک کېدلی هم شئ. نو په دې سره تاسو خپل موبایل په سکرین باندې څو اپلیکیشن چې وي که 3 4 5 څو اپلیکیشن وي تاسو په خپل سکرین باندې په یو ور باندې استعمالولی شئ. دوستانو که چېرته تاسو په اپلیکیشن کې اوس دغه آیکن نه وي نو موږ څنګه کولی شو چې دغه بیرته فعاله کړو. دوستانو تاسو به راشئ یو اپلیکیشن به خپل موبایل کې انسټال کړئ که چېرته دغه اپشن ستاسو موبایل کې نه و نو تاسو به دغه اپلیکیشن بیا انسټال کړئ. لومړی خو خپل موبایل کې وګورئ که چېرته نه و دغه اپلیکیشن انسټال کړئ پلاټینګ ایپس دوستانو دغه لینک زه تاسو د ویډیو ډسکرپشن کې هم اچوم ټیلیګرام چینل کې هم تاسو ته پرېږدم او د دغه پلی سټور څخه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. ګورئ چې کله پلی سټور ته دلته په سرچ کې ورته ولیکئ پلاټینګ ایپس فری نو دغه اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. په دې کې هم تاسو سیټینګ درښایم کله هم چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړ نو تاسو به دغه اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله هم چې دوستانو دغه اپلیکیشن راخلاص کړم نو دلته دغه اپشن باندې په کلیک ورته وکړئ دلته یو څو پرمیشن درنه غواړي دغه یو څو پرمیشن به تاسو ورکړئ. لومړی دغه پرمیشن دی دوهمه پرمیشن ما مخکې ورکړی و دلته بل پرمیشن هم غواړي هغه به هم تاسو ورکړئ. کله مو چې ورکړ تلونکي صفحه باندې به کلیک وکړئ دا به کلوز کړئ او اوس به دوستانو تاسو راشئ سیټینګ دلته تاسو ته اپلیکیشن ښکاري په دغه اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ.
په دې کې دوستان تاسو څو اپلیکیشن دغلته خپل آیکن د خپل موبایل سکرین د اپلیکیشن آیکن څخه یو څه بدل دي، خو تاسو په ما ډول کارول شي. مثال دلته فیسبوک دی، لایټ فیسبوک دی، او همدارنګه ملګرو ته به تاسو لومړی خپل آی ډي ور لاګن کوئ. کله چې آی ډي پکې لاګن کړئ وروسته تاسو هماغه سیر اپلیکیشن کارولی شئ. مثال په ډول زه فایل منیجر خلاصوم، هغې کې تاسو ته ښکاري چې د موبایل ټول فایلونه راځي. لاندې کوم اپشن چې دی په دې سره د اپلیکیشن تاسو کوچنی کولی غټولی شئ. پورته اپشن باندې چې تاسو کلیک وکړئ ایخوا دیخوا وړلی شئ، او بل اپلیکیشن تاسو فعالوئ پکې بل هم فعالولی شئ. مثال په ډول دلته تاسو ته ښکاري په دغه شکل سره تاسو بل هم فعالولی شئ. دا هم خوندور اپلیکیشن دی. او دوستانو که تاسو غواړئ د خپل موبایل سکرین اپلیکیشن پکې اډ کړئ نو پورته کوم دلته تاسو ته یو کوچنی اپشن درکوي، دا ستاسو په موبایل سکرین باندې هر ځای ته به تاسو وړلی شئ. ګورئ دغلته ښکاري تاسو ته. که غواړئ خپل موبایل سکرین اپلیکیشن ور اډ کړئ، زه دغه یو ځل ریموو کړم. نو دوستانو تاسو دلته مای اپلیکیشن اپشن ښکاري، پر دغه به کلیک وکړئ. په دې کې تاسو لاندې پلس اپشن راځي، په دغه به کلیک وکړئ. او لاندې کریټ لومړی کریټ پاپولر اپ، په دې کې څو مهمه مشهور اپلیکیشن چې دي لکه ویب سایټونه دي هغه تاسو ورته راوړلی شئ، اپلیکیشن هم دي. او په دې کې تاسو ته بل کریټ یو ار ایل اپ، په دغه چې کله کلیک وکړئ دوستان تاسو دغه اپلیکیشن نوم او لینک دلته پیسټ کړئ، هغه به هم پکې راوړلی شي. او کریټ ویجټ اپ، نو په دغه تاسو کلیک وکړئ دوستانو. په دې کې تاسو د خپل موبایل څو انسټال اپلیکیشن راځي هغه هم تاسو راخیستلی شئ. کله مو چې هغه را اډ کړل د خپل موبایل سکرین ته، مثال په ډول زه ټلیګرام ورته رااخلم، نو دغه مې راواخیست، ډن باندې به کلیک وکړئ او دا به اډ کړئ. بیا به راشئ بل اپلیکیشن اډ کوئ، مثال په ډول واتساپ ورته رااخلم، نو هم تاسو ورته راخیستی شئ. بیا هم تاسو دغه اپلیکیشن په همدغه شکل تاسو کارولی شئ لکه څه ډول چې تاسو مخکې په خپل موبایل کې کاروه. نو ما سره انسټال اپلیکیشن کم دي، تاسو چې څومره اپلیکیشن وي هغه تاسو پکې انسټالولی شئ. که غواړئ دغه کوم اپشن چې په خپل موبایل سکرین باندې پورته پورته ځي ښکته پورته دغه ریموو کړئ، نو دلته کلیک وکړئ. نو تاسو راشئ دوستانو دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. البته د پورته کوم اپشن چې راځي دوستانو په دغه اپشن تاسو کلیک وکړئ او دلته دغه ډیسیبل فلوټینګ آیکن پر دغه کلیک وکړئ او دغه اپشن به ستاسو په موبایل سکرین باندې بیا ورک شي. نو دوستانو دغه اپلیکیشن چې موږ ور کړل دلته هم پکې را زیات شول، هغه هم تاسو ورته له هغه ځای څخه خپل اپلیکیشن هم ور زیاتولی شئ. نو دوستانو دغه طریقه وه چې ما تاسو ته وښوده. په دې چې ویډیو مو خوښ شوي وي، که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي وي لازمي لایک او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.